بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن موږ تاسو د خیر سره د کتاب د 5م درس نه یو بل حصہ درس وایو، نو امیدوار یم چې را سره پکې ستړي نشئ. ښه دوستانو، د دې نه مخکې یو خبره بل درته کوم، په ډیر معذرت سره دوستانو چې دا ویډیو لږه غټه ده، لکه کېدای شي همداسې دقیق نه پوهېږم ځکه چې زه خو په موبایل کې دا ویډیوګانې نه ګورم. کېدای شي بعضې دوستان ته وایي چې لکه څنګه چې وایي چې ښکاري نه راته، کېدای شي ښکاره نه شي ځکه دا ویډیو مې نن لږه غټه ونیوه، ځکه دا صفحه چې ده لاندې لږ خطونه زیات لري، نو ایله پکې راځي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. او بله خبره دا چې دوستانو هغه تیر درس کې چې تو چې زه پی ډي اف راولم، ښه دغه پی ډي اف کې لکه په دغه ځای کې نو چې لکه دا خوا کوم نو دغه پی ډي اف کې مې چې مثال لکه د دغه ویډیو نه چې دا مخکینی ویډیو د ویډیو درس مې چې درته ویلې، نو په هغه کې دوستانو په دغه ځای کې هغه و دا څه رانمیږي فردکت، یعنی liegen Sie all Streifen verdeckt auf den Tisch، یعنی څملوي هو څملوي زی ان تاسي آل یعنی ټول شترایفن یعنی هغه وګړه خطونه چې مې درته ویلې، فردکت یعنی پټي یعنی چې کاغذونه م پټو یعنی خط پټ کې یعنی چې پړ مخې کنه. نو د فردکت معنا چې دا پټ یا دا وګورئ، دا مې په لغتنامه کې درته پیدا کړ، یعنی و مې لټاو او دا چې په دغه خطه ځای کې و دا غلطه څه شو Weizsähen Sie abwechselnd ein Wort und diktieren Sie es، یعنی څه یعنی دغه سخته جملو په باره کې چې یعنی تاسو د دې خزینه دا سخته جملې راوباسئ، نو د دغه معنا مې د دغه سره یو قسم درته کړی و، نسبتا یو قسم ده د زموږ استاد پښتو کې، خو ولې سیده معنا دا ده چې یعنی دغه لکه وګورئ ایرر پارتنرین ایغم پارتنر، یعنی د خپل مرګري سره او مرګري د مرګري سره یعنی کومک یا لارښوونه یو بل ته وکړي. زی یعنی تاسو ایس یعنی په دې کې امیدوارم دوستانو پوه شوي. او بل دا چې دغه کوریګیرن یعنی دغه کوریګیرن معنا لکه دغه ځای کې لیکل شوی ده چې صحیح یعنی صحیح کوي. زی یعنی تاسو داس دیکتات یعنی دغه په یادو باندې دا خط gemeinsam یعنی سره یو ځای. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. صرف دغه کوریګیرن او دیکتیرن او فردکت په باره کې مې خبره درته کوله، نو امیدوارم پوه شوي هم په دې خاطر چې تاسو به اوس چیرې لټوئ. ښه اوس راځو دې درس ته. ښه دوستانو، دا درس چې د موږ تاسو شاتنه څو ویډیوګانو کې یې ده، خو ولې بهر حال دلته چې په دې صفحه کې مشته ده، نو بیا هم وایو نو چې په دې باندې خو پیږي لرنن یعنی زده کړه. نو د دې دا خاطر دلته وایي چې هورن لیزن und lernen Sie، یعنی څه هورن یعنی واوري، لیزن یعنی ولولي، und یعنی او lernen یعنی زده کی، زی یعنی تاسو. ښه دلته مخکې وایي چې schreiben Sie noch einmal، schreiben یعنی ولیکي، زی یعنی تاسو، noch یعنی بیا einmal یعنی یو ځل یعنی ولیکي بیا یو ځل، مطلب دا خط کاپی کوي دا خو لکه څنګه چې ګوري چې دا خط دا خطه کاپی شوی. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه اوس دوستانو د سیډي درس لرو، زه به سیډي درته کېدم، بیا به د سیډي نه خواته مختصر معنا درته وکم، بیا به تینه مخکې ځو. ښه امیدوارم دوستانو زما خبره پوه شوي. اوس درته پلی کوم، غوږ شئ تاسې چې اول زه غږ وګورم. ښه غږ یې پوره ده. Seite 72, Aufgabe 1. Hören, lesen und lernen Sie. Das Auge, Augen. Der Arm, Arme. Das Bein, Beine. Der Bauch. Der Finger, Finger. Der Fuß, Füße. Das Gesicht. Das Haar, Haare. Der Hals. Die Hand, Hände. Das Herz. Das Knie, Knie. Der Kopf. Der Mund. Die Nase. Das Ohr, Ohren. Der Rücken. Der Zahn, Zähne. ښه دوستانو، امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ.
چې مثال چې ویلې لکه جمع او مفرد ویلې یا د دیو په حساب باندې سنگولار او پلورال ویلې خلاصه داسې. او بل خبره دا چې دوستانو په معنا باندې خو پیږم خو بیا مختصر معنا هم داسې وای نو ارتیکل خو دغه ورسره دي زه صرف په غیر د ارتیکلو نه درته وایم. نو امیدوارم دوستانو چې تاسو توجه وکړئ. ښه اوګي اوګن سترګه سترګې ارم ارمه لاس یعنی دا وګد لاس لاسونه. خو دوستانو دا لاس چې د ارم چې د مټې ته سیده معنا راوځي مټه یعنی مټې خو دواړه لاس او لاسونه داسې جوړیږي. خیر بهر حال ښه دلته چې دا مثلا باین باینه باین یعنی پخه پخې. اوس پخه دوستانو کم ځانه لکه څنګه چې مخکې درسو کړی یعنی د بجلا کې نه پاس د ورانه پورې چې کومه ده د پخه په وګدو کې خو ولې د لاندې پنجم کوسر راغله خو یعنی وګده پخه پوره او پخې. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه باوخ باوخ یعنی خېټه فینګر یعنی ګوتا ګوتی. دلته چې د ګوتی چې شی به ارتیکل بدلیږي یعنی د کیږي. امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه فوس فوسه یعنی پخه پخې بیا پخه پخې څه پخې. خو دوستانو د خکته خپه چې ده د بجلا کې نه خکته چې کومه ده یعنی پنجه منګو تاسو ورته وایو پنجه پنجه خلاصه داسې یا پخه پخې خلاصه چې پاره اره باندې پیږي. ښه گزیخت یعنی مخ هار یعنی یو دانه یخته یو یخته هار یعنی ډیر وختان یعنی ډیر وخت چی. ښه هلس هلس یعنی ستونه یا ستونه دا نون منګو تاسو نونم لرونو د په دغه حساب باندې. ښه هند هندي لاس لاسونه یعنی دا بیا د لاس بند چې کوم یو ده د خکته د ورغوی نه لګ پاسې ده د مړون راخکته. نو دغه ځای نه وای هند یعنی دغه لاس د ګوتی او چپیر دغه د چپیر ځای خلاصه هند هندي یعنی لاس لاسونه یا چپیر خلاصه داسې. امیدوارم د سن پوښوي. ښه هرڅ یعنی زړه کنی کنی یعنی زنگون زنگانونه کف یعنی سر مند یعنی خلو ناز یعنی پوزه یا سپیگما یا اور یعنی غوگ اورن یعنی غوگونه. یا روکن یعنی ملا چان یعنی غاخ چینه یعنی غاخونه. امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي. بل خبره دا چې دوستانو دا کوم یو چې مثال خبره د دی ارتیکل لري خو دی لري هر ځای کې کاغه جمع می او کا سنگل می او مثال د خبره لکه زړه شو سر شو خله شو پوزه شو ملا شو دا سړی دو نه لري یو لري صحیح ده کنه. نو د دیو ارتیکل په غیر د تیفونو نه نور ځایو کې نه بدلیږي. نور امیدوارم پوه شوي. او چې کوم یو مثال د خبره لکه دغه کني 10 ارتیکل لري دغه اور یعنی غوږ دا 10 ارتیکل لري دا جمع په دغه جمع کې بیا ارتیکل دی ته تبدیلیږي ولی په کې نور چې ده ام دغه شی دی. امیدوارم دوستانو پوه شوي سي ده. ښه اوس کته را کوزیږو چې ختم د سیړی درس لرو. ښه دلته وایي چې هورنزي welche Krankheit haben die Leute یعنی څه هورن یعنی واري زی یعنی تاسو welche Krankheit کومه مرضی haben یعنی لري دی Leute یعنی د خلک یعنی د واري تاسو د خلک کومه مرضی لري. ښه دوستانو دلته مثال د خبره په دغه خط به اول درته معنا کوم بیا دغه نخکه تر کو شو چې سیده درته وایم. باخ شمیرڅن یعنی د خېټې درد ګریپ دوستانو چې هغه د لکه څو د مرزیان ټوخی تبا او مثال ځان درد او دا شینه چې سره یو ځای شي دې ته بیا ګریپ وای. ښه هوستن یعنی ټوخی هل شمیرڅن یعنی د ستوني درد ارکلتونګ یعنی یخوخلای. نو روکن شمیرڅن د ملا درد او شنوپفن یعنی زکام یا یخوخلای څان شمیرڅن یعنی د غاښ درد. ښه اوس دوستانو د سیډي درس لرو بیا مختصره توضیح به ورسره وکړو چې ګورو چې څه کیږي. ښه اوس به زه تاسو ته اوله سیډي کېدم غوږ شئ. Seite 72, Aufgabe 2. Hören Sie. Welche Krankheiten haben die Leute? 1. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Danke. ښه دوستانو لکه څنګه چې دوستانو وامرید دغه نه مخکې درته وایم چې دوستان دا کتاب تاسو ته ما په یو ویډیو کې معرفي کړی ده چې تاسو کوم ځای کې کولای شئ دا آنلاین وګورئ یا ځان ته ډاونلوډ کړئ.
نو دوستانو هغه ده کولای شي چې په کتاب کې وګوري دغه چار خانو کې چې دغه خطونه دي یعنی دغه په کتاب کې نشته دي یعنی دا په دغه سی ډي کې دي نو دغه د سی ډي خطونه چې دغه خبرې چې کړي دي ما درته ولیکلې په دې چې تاسو پوه شئ چې هغه څه وایي ځکه هغه تیز وایي نو کېدای شي په خبرو باندې پوه نه شئ په دغه حساب باندې ښه چې مثال د خبرې دلته سړی پرنجای وکړه چې چی کنه یا چی نو یعنی پرنجای وکړه د بل یا خزي یو کس ورته ویل چې ګیسوند هایت یعنی روغ صحت یا روغتیا د ورته له دانک یعنی مننه یعنی داسې خلک وایي چې د پرنجي کې یا مثال د دې خبرې معنا یا مطلب کنه موږ تاسو چې پرنجي وکړو خپل باید وایي چې الحمدلله بل کس راته وایي چې يرحمک الله بیا په خپل چې بیا وایي چې يهديكم الله تعالی علی خیر خلقی و صحبه اجمعین او برحمتک یا ارحم الراحمین او داسې خو خیر اوس موږ تاسو د دې ژبه هغه کوو معنا کوو امیدوارم دوستان تاسو ما خبره ته توجه کړئ نو دوه پیری پرنجي کوي نو دوه پیری دوه کسان ورته وایي چې ګیسوند هایت دا بیا وایي چې دانکی او دانکی خو امیدوارم دوستانو پوه شئ اوس به دا خط لک پاس راځي کو چې د دویمه واورو او په ځان پوکو څه شو ja غاکشي دویم ته 2 Hallo. Was machst du da? Ich backe einen Kuchen. Och, toll. Darf ich hier schon mal von der Schokolade probieren? Klar. Au, Was hast du? mein Zahn tut weh. ښه دوستانو لکه څنګه چې واورید چې هالو یعنی سلام was machst du da یعنی was یعنی څه مخست یعنی کې دو یعنی ته دا یعنی دلته یعنی څه کې دلته یا هغه چې ich backe einen Kuchen ich یعنی زه backe یعنی په خوام einen یعنی یو Kuchen یعنی کیک یعنی زه په خوام یو دانه کیک یا دا ورته چې اختول په بخښنې سره اختول یعنی موږ تاسو په خپل ژبه کې چې ډیر خو یا خو خلاصه داسي بیا دا ورته چې darf ich hier schon mein Pfund Schokolade probieren یعنی darf یعنی کولای شم ich یعنی زه hier یعنی دلته شون یعنی خو mein Pfund یعنی خو د زما د خوکی یا هو د زما د خوکی یا خواږه شوکولادې یعنی د خواږه یعنی شیرینی ته چې شوکولادې وای یعنی لکه چاکلیټ یا کیک او داسې خواږه شي نه پروبیرن یعنی امتحان کوم کنه یعنی ورته چې لکه سیده معنی داسې ده چې ځکولای شم د خواږه یا د شوکولادې امتحان کوم خلاصه داسې امیدوارم نور تاسو پوه شئ دوستانو چې دا سړی بیا ورته چې کلار یعنی ډاډمن یا حتمن یا ولینه خلاصه داسې امیدوارم دوستانو پوه شئ دا چې کله بیا امتحاني دوستانو چې دا چې نم خلاصه داسې چې کوي نو دوستانو د دې خو معنا نه صحیح ده کنه نو خپل پیږي نو یا بیا چې او یعنی دوستانو موږ تاسو چې کوم ځای درد وکي کنه چې او یا اخ یا داسې خلاصه داسې کو کنه امیدوارم دوستانو پوه شئ ښه بیا وای چې وس حسدو وس یعنی څه حسدو یعنی حسد یعنی لري دو یعنی ته یعنی وس حسدو څه لري ته یا څه مشکل شو یا چی شو خلاصه داسې ښه دا بیا ورته چې mein Zahn tut weh mein یعنی زما ځان یعنی غاښ توت یعنی درد وی یعنی کوي یعنی زما غاښ درد کوي نو امیدوارم دوستانو پوه شئ ښه دوستانو د دې د هایت یا د ګریپ یو دا شینه چې دی د په اخره کې درته هم ښه دغه ته مې فکر ده چې چاول دا وری ختم کوسي د دریم ته وښي 3 Hallo, Beate. Hallo Elke. Wie geht es dir? Ach, es geht. Ich putze gerade Fenster. Es sind noch 5 und der Rücken tut mir jetzt schon weh. ښه دوستانو لکه څنګه چې واره وای هالو بیاته هالو یعنی سلام بیاته البته د دې خزي نومو چې ورته ویل بیاته یعنی په نامه سره هغه ورته چې هالو بیاته دې ورته ویل چې هالو بیات هالو الکی یعنی سلام الکی یعنی دی وینم بیاته بل الکی یو بل ته په نامه باندې سلام واچاو یعنی هالو بیاته هالو الکی یعنی سلام بیاته او سلام الکی خلاصه داسي بیا د اولانې ته نه پښتنه وکړه چې ویګیتس دی یعنی څنګه ته یا څه حال څنګه دی دا چې اخ اس گیت یعنی موږ تاسو هم داسې وایو چې اخ او خیمه یعنی بد نه یم کنه نو دا وایي چې اخ یعنی چې او یعنی اس گیت یعنی خیمه بد نه یم خلاصه داسې
یا دا ورته وایي چې بیا ورته وایي چې ich putze gerade Fenster یعنی څه ich یعنی زه putze یعنی پاکومه gerade یعنی همدا اوس Fenster یعنی کړکیګانې. یعنی مطلب دوستانو دغه gerade چې ده مستقیمه یا سیده معنا لري خو په دې ځای کې د همدا اوس معنا ورکوي مطلب ورکوي چې مثلا چې سیده مطلب شي زه پاکوم همدا اوس کړکیګانې. صحیح ده امیدوارم دوستانو پوه شوي. بیا مخکې څه وایي es sind noch 5 und der Rücken tut mir jetzt schon weh. یعنی څه is یعنی die sind ټولې noch یعنی نورې 5 یعنی 5 und یعنی او der Rücken یعنی ملا توت یعنی درد کوي mir یعنی زما jetzt یعنی همدا اوس schon weh یعنی schon یعنی خ weh یعنی کوي یعنی لکه توت weh کنه داسې یعنی کوي خلاصه داسې لکه مثلا لکه د اسم مطلب سیده معنی دا ده یعنی دا دی 15 دانې نور هم او ملام زما درد کوي هم دا اوس دستی خلاصه داسې مطلب. امیدوارم دوستانو پوه شوي نور خو د دې نه خواته زم پې نه پوهېږم. اوس را کوزیږو د څلورم ته چې څلورم کې څه وایي ودرېږه غوږ شئ. 4. Na, wie geht es dir? Schlecht. Der Arzt sagt, ich soll eine Woche lang im Bett bleiben. Was hast du denn? Also, mein ganzer Körper tut mir weh. Ich habe Kopfschmerzen, Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber. Fast 39 Grad. دوستان لکه څنګه چې واورېده چې دلته ویل چې نه wie geht es dir نه یعنی ښه یا ښه wie geht es dir یعنی څنګه یې ته یا حال دې څنګه ده کنه نو دې ورته ویل چې schlecht der Arzt sagt ich soll eine Woche lang im Bett bleiben یعنی څه schlecht یعنی بد der Arzt یعنی ډاکټر sagt یعنی ویلي ich یعنی زه soll باید eine وخه یعنی یو هفته لنګ یعنی د یوې هفتې په طول کې یوې هفتې په بر کې ام بیت بلایبن یعنی په کټ کې یا په بیډ کې څملمه. نو یعنی سیده مطلب دا ده چې بد یم او ډاکټر ویل چې زه باید یوه هفته په کټ کې څملمه د یوې هفتې په اندازه باندې خلاصه زه په کټ کې څملم خلاصه داسې. امیدوارم دوستانو نور پوه شوي یئ لکه څنګه چې پوهېږي پښتو کې هغه سیده نه جوړېږي لکه موږ تاسې چې هر یوه ژبه هم په بله کې هغه سیده نه جوړېږي. نو خلاصه امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. دلته بیا دا څه ورته وایي was hast du denn یعنی was یعنی څه hast du یعنی لري den یعنی نو یعنی څه لري نو یا څه مشکل لري خلاصه داسې. دا وایي also mein ganzer Körper tut mir weh also یعنی ښه یا د ښه معنا ورکوي. ماین یعنی زما ګنسر یعنی ټول کورپا یعنی باډي یا ځان توت میاوي یعنی توت یعنی درد کوي میا یعنی زما توت یعنی درد میا یعنی زما وی یعنی کوي یعنی زما ښه زما ټول ځان درد کوي او درد کوي هو همداسې. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. د دې نه ښکته دلته څه وایي ich habe Kopfschmerzen, Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber. Fast 39 Grad. یعنی څه یعنی زه habe یعنی لرم Kopfschmerzen په دې باندې خو دوستانو پوهېږي چې یعنی سردرد Schnupfen یعنی زکام Halsschmerzen هغه ده د ستوني درد und Fieber او تبه. Fast یعنی تیز 39 ګراد یعنی 9 درجه یعنی مطلب 9 درجه حرارت زما د تبې ده یعنی مطلب خلاصې داسې. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. دوستانو په دې ځای کې چې کوم کرنک هایت دا خلک لري نو دوستانو لکه د تیر درس نه چې موږ تاسې راځو چې ګورو چې مثال له خبرې څوک باوخشمرڅن لري مثال له خبرې هوستن لري هالسمرڅن لري فیبا لري نو هغه ته وایي چې ته لکه هغه ته د تبې خو نه ولې د هغه هالسمرڅن او فیبا چې هغه کوفشمرڅن چې لري هغه ته وایي چې ته ارکلتونګ لري. نو په دې باندې خو زه پوه نه شوم خو مثلا خو ارکلتونګ یعنی یخوخلی لکه دا اوله کې چې پرنجی وکړه یعنی دغه خط چې کوم یو نو دې ته ما شنوپفن ولیکه یعنی یخوخلی. نور که تاسې په بل څه باندې پوهېږئ نو هغه د ستاسې خپل کار ده. یو دویمه خبره دا چې څان شمرڅن یعنی نو کېدی شي چې دا په ګریپې کې راشي خو ولې ما مستقیمه د څان شمرڅن درد ولیکه ځکه چې دا م یو ځان ته مریضي ده. نو بله خبره دا چې یعنی دا د دغه دویم او د دې درېیمې چې ده
دریم کې دلته تاسو ګوري کتلای شي چې دلته وایي چې رکن توت میا وی یعنی ملا مې درد کوي کنه یعنی دې ته مې ورسره لیکلي چې رکن شمیرسن یعنی دغه دریم کې کېدای شي دام ګریپي خو له پدې زنه پیګم دوستانو ښه اوس څلورم ته راځو چې دغه څلورم چې دا مثال خبرې ته چې د خط پاس بوزم ښه دلته ګوري دوستانو چې شنوفن هغه هلشمرتن کوپفشمرتن فیبم لري لکه په شاتنې نور درسو کې لکه مختلف هغه کوي خو ولې زد په باندې دقیق پوه نشم نو دلته ما ورته ولیکه ګریپ او ارکلتون یعنی ځکه چې ټوخیم لري ستوني دردم لري ګریپ هم لري یعنی او یعنی یخم وکړه نور ځانم درد کوي نو خلاصه داسې نو دوستانو که په دې مطلب باندې تاسو پوه شئ نو کولای شئ لاندې په کومنټ کې ولیکئ ترڅو نور دوستان ته پیدا واخلي نو زه په دې باندې نه یم پوه شوی او که چیرې بیا پوه شم بیا په بله ویډیو کې د دې ویډیو نوم درته واخلم او درته ووایم چې دا مطلب دغسې و ځکه چې زه داسې صحیح کس پیدا کړم چې پوښتنه ترې وکړم دوستانو زه اوس کار کوم داسې څوک نه وي چې ما ته صحیح هغه راکړي معنا یې راته ووایي یا توضیح راکړي ښه او دلته څویان زیبڅیک یعنی دوه صفحه ده نو ګورئ دوستانو ښه امیدوارم دوستانو د ستاسې خوښې جملې په دې ویډیو کې استعمال شوي او دوستانو د راتلونکي درس لپاره یا د راتلونکي ویډیو لپاره یا د راتلونکي ویډیو پورې په پاک الله باندې سپارم د الله په امان او ښې چارې